ژمن شننه ژمن شننه په مختلفو ټولنیزو، اقتصادي، کلتوري او روغتیايي ستونزو تاوده بحثونه او خبرې اترې په ټولنه کې اساسي ستونزې او ننګونې څه دي او د حل لپاره یې له کومو لارو چارو استفاده کیدلی شي. په یادو مسایلو به په ژمن شننه کې د دولتي ادارو مسؤلینو، د چارو کارپوهانو، قومي مشرانو، دیني علماء کرامو او مدني فعالانو له لوري شننې او بحثونه ترسره شي. ژمن شننه د ټولنیز ستونزو اړوند د ژمن راډیو تلویزیون ځانګړې خپرونه. ژمن شننه. بیکاري، کمزوری اقتصاد او یو شمېر نور موارد هغه څه دي چې ډېری ځوانان یې بهر تګ ته اړ کړي دي. د ځوانانو د تګ د مخنیوي یوازینۍ لاره په هیواد کې د کاري فرصتونو برابرول دي. له بل خوا ځینې کارپوهان وایي ځوان نسل د هیواد کاري قوت دی او کله چې ځوانان نوي نو کاري ظرفیتونه او فکرونه له هیواده تښتي او د هیواد پر اقتصادي او سیاسي وضعیت ناوړه اغیز کوي. ولې ورځ تر بله بیکاري ډېرېږي؟ کومه ناوړه پایله لري؟ لاملونه یې څه دي؟ د ژمن راډیو ژمن شننه درنو اورېدونکو ستړي مشئ، هیله ده روغ به وئ. بیا هم د خپرونو په دوام نن خپرونه او بیکاري او پر ځوانانو یې اغېز ته ځانګړې کړې ده او دغه خپرونه د یونسکو په همکارۍ تاسو ته وړاندې کېږي. زموږ سره د خپرونې میلمانه مو ځوان شاهد الله شاهد او ترڅنګ یو بل ځوان چې دی هغه مطیع الله خاطر سره د تاسو ورته په خپرونه کې هرکلی کوم. ډېره زیاته مننه کوم تاسو څخه. شاهد صاحب، لومړی پوښتنه تاسو ته راجع کېږي، د بیکارۍ له امله ډېری ځوانان هیواد پرېږدي او یا مرګونو لارو باندې نورو هیوادونو ته قاچاقي سفر کوي. د هیواد لپاره څومره ځای ده؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړي سر کې خو درمان صاحب تاسو ته او ستاسو د راډیو له طریقه اوریدونکو ته او د میز ګډونوالو ته سلامونه وایم. خدای دې وکړي چې ټول به روغ جوړ او صحتمند به وي. سلامت اوسئ. لکه څه ډول چې تاسو په مقدمه کې یادونه وکړه، ځوانان د یوې ټولنې د ملا تېرې حسابېږي. کومې ټولنې چې پرمختګ یې کړی دی، مخته تللي دي، مثلا په هغو کې د ژوند اسانتیاوې رامنځته شوي دي، همدغه ځوانان دي چې دوی پکې په کار بوخت دي. نو دلته د افغانستان په اړه به ووایو، بیا خاصتا د خوست په اړه. په هیواد کې د ځوانانو شتون کچه چې دا ډېره اړینه ده. ځوانان باید دلته وي او دلته شته دي. نو که وکتل شي، تاسو پوښتنه وکړه چې د بیکارۍ په برخه کې په تیر کې هم دغه ستونزې موجودې وې چې ځوانان تر ډېره بیکاره وو، دوی ته به کاري فرصتونه نه وو. حتی د حکومت په چوکاټ کې به 3 کاله وړاندې داسې هم ویل کېده چې که چېرته ګمارنې هم کېږي، هغه د اړیکو په واسطه، د واسطو په واسطه کېږي. خو که وکتل شي دغه ستونزه د ټولو هیوادونو کې به موجوده وي، ولې په افغانستان کې په هماغه کچه ستونزه بیا هم نه ده موجوده لکه څه ډول چې ځینې کسان په دې اړه وایي. خو بیکاري شته، بیکاري باندې سترګې هم نه پټېږي، ولې په هغه کچه نه ده په کوم ډول چې تر ډېره پکې اندېښنې موجودې وي. بیا دا چې د ځوانانو فرار له هیوادونو دا څومره بدې اغېزې لري، لکه څه ډول چې ما یادونه وکړه د ځوانانو فرار له هیوادونو څخه، که هغه د هر هیواد څخه وي، نو دا د هغې هیواد د بنیادي هغه بنسټ که وښیو موږ حسابولی شو، نو که چېرته دغه بنسټ له منځه ځي، بیا هیوادونه هغه ټولنې ړنګېږي، نو د دغې پایلې به ښې نه وي. خو ولې خوشبختانه به وایو په افغانستان کې هغه ډول لکه ادارو کې به چې ګمارنه کېده، په هغې برخه کې اوس د کار او ټولنیزو چارو ریاست په چوکاټ کې چې موږ څومره اورېدلي دي، رسنۍ تعقیبوو، د چارواکو خبرې اورو، نو تر ډېره یو څه د دوی دپاره کاري فرصتونه رامنځته شوي دي. خو خپله ځوانانو ته دا پکار ده چې څه ډول دوی مصروف شي، څه ډول ځانونه مصروف وساتي د هیواد د پرمختګ لپاره، د خپلې کورنۍ د پرمختګ لپاره، د ځان په خاطر دوی باید خپله خواري وکړي. مثلا که یو څوک دی هغه غواړي چې یوه اداره کې دنده اجرا کړي، خو که چېرته په اداره کې دته موقع ورکول کېږي، ولې د کاري ظرفیت په هغه کچه نه دی چې د هلته کار وکړي. دلته بیا موږ ستاسې ستونزه په ادارو نشو راچولی، په مسؤلو کسانو نشو راچولی. خپله همدغه ځوانان دي چې دوی باید ځانونه ستړي کړي، ځانونه وروزي، د دې لپاره چې دوی چاته په تمه شي، دندې ته یې وغواړي، کار دپاره یې وغواړي، دوی باید دغه فکر ځان سره ولري، څه ډول زه ځان لپاره کاري فرصت را پیدا کولی شم، څه ډول ځان مصروفه کړم. زموږ او ستاسې په ټولنه کې ته وګوره، دلته موږ او تاسې
ډېر داسې ځوانان لرو چې دوی ډېر عادي کاروبارونه کوي خو ولې د خپل ضرورت د خپلې کورنۍ ضرورت د هغه لومړني ضرورتونه چې کوم دي په ژوند کې هغه دوی له دغه څخه پوره کوي. نو په ټوله کې ځوانانو ته هم دا پکار ده چې دوی باید خپله فکر وکړي، خپل ځانونه مشغول وساتي او د حکومت په چوکاټ کې د دوی لپاره لکه څه ډول چې برنامې ترتیب شوي دي د حرفوي زده کړو په نورو برخو کې کاري فرصتونه رامنځته شوي دي، په بیا رغونې پروژو کې خلکو ته کاري فرصتونه رامنځته شوي دي. نو دغه ټولو کې باید دوی مصروفه شي. دلته په خوست کې دوی لپاره ډېر کار شوی دی. موږ رسنۍ تعقیبوو، د چارواکو خبرې مو اورېدلې دي چې دلته د شاوخوا زرګونه کسان دلته د حرفوي زده کړو روزل شوي دي. دوی اوس په مارکیټ کې کار کوي، خپل ضرورتونه پوره کوي. نو دا هغه څه دي چې دوی لپاره دغه کار شوی دی، خو بیا هم دغه کفي نه دي. ځوانان باید په خپل ځای خپل مسؤلیت ادا کړي، حکومت باید په خپل ځای خپل مسؤلیت ادا کړي. نو د ځوانانو فرار په هیوادونو څخه دغه بد اغیزې لري، خو خوشبختانه به ووایو چې هغه لومړنۍ ستونزې چې په لومړیو کې موجودې وي خلکو سره داسې فکر ورسره و چې د امارت په راتګ سره دلته به کاري فرصتونه نه وي، دندې به نه وي. نو هغه اوس په ختمېدو دي، هغه اندېښنې له منځه تللې دي. ځکه موږ ګورو چې ورځ تر بلې خپل ځوانان زموږ دغه ملګري چې کوم ګورو ډېری سره موږ کله کله دا ګیلې هم کوو په هغه کې چې مصروف وي، چیرې یې پوښتنه نه کوي. نو دوی لپاره کاري فرصتونه پیدا شوي دي، خپله ځان مصروف کړی دی یا د دولت په چوکاټ کې یا د مؤسسو سره، خو دلته کاري فرصتونه شته، څوک د دې ته اندېښنه نه کوي. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. خاطر صاحب، د معلوماتو له مخې ډېری ځوانان چې بیکار دي نشه یي موادو استعمال ته یې مخه کړې ده. څه کول پکار دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیک هیلې ترمن صاحب تاسو ته او د شمن راډیو ټولو درنو اورېدونکو ته. که وګورو ځوانان د یوې ټولنې د ملا تیر بلل کېږي او د ملا تیر حیثیت لري. بیا په لوی که وګورو له افغانستان څخه د ځوانانو فرار ډېر ده نسبت نورو هیوادو ته. که څه هم داسې هیوادونه شته د نړۍ په سطحه چې په دوی کې هم بیکاري شته، ډېر پرمختللي حتی لومړۍ درجه هیوادونه دي چې دوی بیکاره ځوانان لري. خو متاسفانه زموږ ځوانان چې کله بهر ته داخل کې کار فرصتونه شته، خو یو ستونزه مشکل چې راغلی ده هغه په دې چې بعضې داسې خلکو ته چې هغه حرفوي نه وي یا په د هغو بخش مسلکي متخصص نه وي، دوی په کار ګمارل شوي. هغه ځوانان چې متخصصین وو د خپل بخش هغه له کاره غورځېدلي دي، او اکثره ځوانان چې له هیواده وځي او نورو هیوادو ته کچه کېږي، نورو هیوادو ته ځي، د دوی عمده لامل دلته وایي کارونو نه شتون ده. خو ځوانانو ته پکار ده باید ځان ته په خپله کار برابر کړي. که نو مؤسسې شته، مؤسسو سره د کار وکړي، او دولت هم بعض کاري فرصتونه ورته برابر کړي دي، حرفوي زده کړي. خو ځوانانو ته یوه توصیه چې زما ده هغه دا چې دوی سره دي چې تعلیم کوي، نور کارونه کوي، دوی باید یو مسلک زده یو هنر زده چې باید په هغو کې کار وکړي. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. شهید صاحب، ځینې ځوانان کوته طریقې یا غلاوې کوي، کله چې نیول شوي دوی بیکاري د ځان خلاصون لپاره رامخکې کوي. دا څومره حقیقت ده؟ داسې ده چې که وکتلی شي هره ټولنه کې جرایم کېږي. چېرته چې انسانان وي هلته به چټلیم وي، هلته به جرمونه وي. په دغه صفر کېدی نه شي، ولې ګرا پرې راښکته کېدی شي. دغه غلاوې که مونږ یادونه کوو دا په د نړۍ په پرمختللو هیوادونو کې چې هغوی ډېر پرمختللي دي، هغلته د کامرو سیستم عیار دی، امنیتي کمرې دي، یا خپله پولیس دي، هغوی په دې برخه کې نه دي توانېدلي چې دا ډول پیښو مخنیوی وشي. مثلا د هغوی معلوماتو له مخې په هماغو هیوادونو کې دغه پیښې کېږي، ولې کله چې ټولنه وي دغه جرایم دغه ستونزې به وي. خو د دغه د حل لار کومې لاملونه چې خلک ښایي، مثلا که موږ او تاسې وګورو په ساده الفاظو به ووایم، که یو مجرم نیول کېږي هغه په دې بند نه دی، هغه بیا وایي چې دغه کار ما نه دی کړی. نه، دلته ځینې داسې خلک شته دي چې هغوی حرفوي غله دي، غلاوې کوي، دغه د ځان لپاره کسب ګرځولی دی. همدغه کسان دي چې د ټولنه کې ستونزې رامنځته کړي دي، خلکو همه ذهنیت خرابوي. د دغو کچه په همغه اندازه نه ده، که په کومه اندازه چې اندېښنې وي. خو په ټولنه کې ستونزې وي، ټولنه کې که انسانان وي دلته به جرایم هم وي، دلته به پیښې هم وي. خو دلته چې په اوسنیو شرایطو کې مونږ ګورو د تېرو وختونو سره یې پرتله کړو، دغه په هغه کچه نه دی. مونږ او تاسې ګورو چې پخوا به یو څوک د خپل کوڅې ناحیه کې نشو راوتلی، مګر نن یو څوک ډېر څو کیلومتره سفرونه کوي یوازې توګه په موټرسایکل
باندې تللی شي، په موټر کې تللی شي، د دغه هغه ستونزې حل اوس شوی دی. خو مګر که بیا هم په بعضو ځایونو کې کېږي حتما دا ستونزې به راپېښېږي، ټولنه به وي، خو دغه بیکارۍ لامل نشو بللی. که بیکاري وي هغه بیا په دې اندازه نه ده چې دومره د یو څوک بیکاره وي هغه د غلا ته زړه ښه کړي، هغه د غلا وکړي. نه، که ښه فکر څوک ولري، مثبت فکر ولري، هغه د غلا په ځای ځان دپاره کاري فرصت پیدا کوي، یو چا نه د کار غوښتنه کوي، کارخونې ته ځي، بل ځای ته ځي، ځان مصروف ساتي. د حد اقل که بیخي څه نشي کولی، ځان خو په دغسې شرم باندې نشي نه اخته کوي. مګر دغه کسان چې بعضې غلاوې کوي، ځان لپاره بیکاري لامل بولي، دا خپله د دوی کم ظرفیتي ده، د دوی منفي فکر دی، د دوی دغه لارې ځان ته ښه بولي. خو مګر په حقیقت کې دوی په هغه لار باندې روان دي چې دوی په دې کې شرم دی د دوی لپاره. مګر دغه ځوانان باید دغه نه لاس په سر شي. که چېرته دغه کارونه دوی کوي بیکاري بولي، دا نشي کېدلی، خو په اوس کې دغه کچه راټیټه شوې ده. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. درنو اورېدونکو، بیا هم یادونه کوو دغه برنامه د یونسکو په همکارۍ ترسره کېږي. ژمن شننه خپرونه ده او ترڅنګ موضوع د ځوانانو بیکاري او په ټولنه یې اغېز. زموږ سره د نن بحث مېلمانه شاهد الله شاهد او ترڅنګ یې بل ځوان چې د هغه خاطر صاحب، ولې لوست ځوانانو دپاره کار زمینه نه برابرېږي؟ په دا باندې موږ تاسو سترګه نشو پټولی. که څه موږ تاسو په ټولنه کې ډېر لوستي ځوانان لرو، ډېر کاري بوختیا باندې دوی بوخت دي، خو بیا هم زیاتره شکایتونه دا موږ ته راځي د معلوماتو له مخې چې ډېری لوستي ځوانان بیکاره ګرځي. دلته یې لامل څه کیدای شي؟ هغه که وګورو درمان صاحب، ډېری لوستي ځوانان چې دي دلته د نظام بدلون کې داسې یو څه وسو افغانستان کې چې له یوه وزیره تر حتی تر کم رتبه ماموره پورې ټول نظام بدل سو، حتی هر څوک بدل سو. په ځای داسې یو حرفوي کس په کار وګمارل سي، داسې څوک راغلی دی چې هغه د دې مسلک متخصص نه و یا په دې مسلک کې معلومات نه لرل، نو بهتره دا ده چې هغه ځوانان چې کوم مسلک کې دوی متخصصین دي او په هغه مسلک کې زده کړې کوي، هغو ته باید کار ورکړل شي. هر چاته نه، هغه څوک چې د مسلک متخصص یا په هغو کې خپل درس یې کړی، تعلیم یې کړی، هغو ته باید کار ورکړی چې تر څو په خپل بخش کې ښه کار وکړي او د ټولنې ته خدمت وکړي. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. شهید صاحب، څنګه کولی شو د بیکارۍ ګراف راټیټ کړو؟ لکه څه ډول چې وړاندې ما په خبرو کې ویل، د بیکارۍ ګراف په راټیټولو کې د هر چا خپل مسؤلیت دی. د والدینو دا مسؤلیت دی چې خپل بچیان په ښه فکر سره وروزي. د خپله دغه ځوانانو چې اوس په ټولنه کې شتون لري، دوی دا مسؤلیت دی چې ځان ته کاري فرصتونه رامنځته کړي، ځان په داسې څه باندې مشغوله کړي چې هغه د دوی آینده جوړوي. که یو څوک حرفوي زده کړې کوي، مثلا یو څوک ځي د موټرسایکلو ترمیم په برخه کې زده کړې کوي، ځان مصرفوي، ترڅنګ ځینې بیا خیاطي کوي، جامې زده کوي، یا په نورو برخو کې د ټلیفون سازي، مثلا د ټلیفونونو جوړولو په برخه کې کار کوي. نو که چېرته په دې برخه کې دوی ځانونه وروزي، ځانونه ورسوي، دوی کولی شي چې دغه لارې ځان ته کاري فرصت پیدا کړي. بل په عموم کې حکومتونو ته دغه پکار ده. لکه څه ډول چې موږ ګورو په خوست کې باید درته یادونه وکړم، په ډېریو ادارو کې هغه خالي بستونه اعلانونو ته وسپارل شول چې کسانو ته ضرورت لري. نو دغه که چېرته حکومت دغه برخه کې لکه کوم ډول چې روان دی، همدې ته نور هم توجه وکړي، کاري فرصتونه رامنځته کړي د ځوانانو لپاره، او ځوانان خپله لږه دغه وړتیا په ځان کې پیدا کړي، ځان لپاره کاري فرصت پیدا کړي، او والدین خپل بچیان په صحیح معنا سره تعقیب کړي، د هغوی روزنه ترسره کړي. زه فکر کوم چې هیڅوک به بیکاره نشي. مګر که چېرته وکتل شي، فطرت صاحب یادونه وکړي چې مثلا بدلون نه راغلی، نه، هغه کسان چې د کار خلک دي، کار کوی شي، خپل مسلک ته ژمن دي، دوی څخه ښه استفاده شوې ده، دوی اوس هم په کار باندې بوخت دي، دوی اوس هم دندې کوي. په ټولنه کې موږ تاسو دلته لیدل کېږي چې ځوانان بیکاره ګرځي او بیکاري رښتیا هم شته، خو موږ ته که دا ووایو چې په کومه کچه بیکاري شتون لري؟ زه خپل نظر دا ورکوم، که چېرته یو څوک غواړي ځان مصروفه کړي، دلته د مصروفیت ډېرې ځایونه شته. کولی شي، ما درته وویل چې بیخي داسې ځوانانو سره زه غږېدلی یم چې دوی د سهار راځي، مثلا سبزۍ منډۍ ته ځي، هلته د 9 8 بجو پورې کار کوي، د ورځې 200-300 روپۍ ګټي. ولې بل ځوان هم داسې ځان لپاره کار نشي پیدا کولی؟ بل که د دولت په کچه وګورو، بستونه اعلان ته سپارل کېږي،
د بسونه د آزاد رقابت د لارې دلته ګمارنې کیږي. اوس تاسو وګورئ ډېری تاسو ملګري به مې وګورئ چې دوی په دولتي ادارو کې دندې اجرا کوي. هغه اذهان هغه فکر چې د چا سره ورسره وي چې مثلا دغه ادارو کې دومره بدلون راغلی دی چې یوازې د امارت مسؤلین پکې دندې اجرا کوي. نه، ډېری هغه کسان دي چې دلته 20 کاله وخت تېر کړی، دلته زده کړې کړي دي، مسلکي شوي دي، په کار باندې مصروف دي. نو زه دا وایم چې هر څوک باید خپله برخه کې مسؤلیت ادا کړي. حکومت باید دغه ته زیاته توجه وکړي. حکومت د څومره نظام چې چلیږي ډېری هغه زیاته برخه یې ځوانان دي. په دې کې داسې خلک موږ نشو ښودلی چې هغه نیمایي د پاخه عمر خلک وي. نه، ډېری زیاته برخه موږ دغه په نظامي بخش کې ګورو، په نورو ملکي اداراتو کې ګورو، دغه ځوانان دي چې کار کوي. نو دغه برخه کې کار کیږي، کار ته اړتیا ده، باید کار وشي. خو داسې به هم نه وایو چې کار نه دی شوی، کار شوی دی، خو کار ته لا هم اړتیا ده چې دوی دپاره کاري فرصتونه رامنځته شي. مطیع الله خطیر، تاسو په افغانستان کې د بیکاري عمده عوامل که راته وښایئ. په افغانستان کې که وګورو درمنځ بیکاري ډېر عوامل شته. یو خو مخکې ما وویل چې د نظام بدلون سره ډېرو خلکو دا زړه نه ښه کوي یا نظام سره کار وکړي یا په کومه تقاضا وسي دوی دې هغه په ځان ومني او کار وکړي. او بل متاسفانه بیکاري عمده لامل چې دا زموږ ډېری هېوادوال بې کسبه دي، کوم کسب یې نه زده، سره له دې چې دوی حتی تعلیم لوستي کسان به وي، دوی نشي کولی چې کار وکړي. دې عمده لامل دا کیدای شي چې دوی کسب نه ده زده، یو بل بغیر له دې چې په خپل مسلک کار وکړي، یو بل مسلک کې هم دوی کولی شي کار وکړي. خو مهمه دا ده چې ډېر کار ته دلته ضرورت ده. ډېر ځوانان بیکاره دي، ټولو ته باید کاري فرصتونه برابر سي. که نه وي ځوانان باید په خپله کار ځان لپاره کار پیدا کړي تر څو دا هېواد ځوانان دي چې دا هېواد به جوړوي، د هېواد ته به کار کوي او خلکو ته. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. درنو اورېدونکو، ژمن راډیو ژمن شننې خپرونه ده چې د یونسکو په همکارۍ خپرېږي. لنډه دمه ده، له هغې وروسته بیا هم زموږ سره پاتې شئ. ژمن شننه ژمن شننه په مختلفو ټولنیزو، اقتصادي، کلتوري او روغتیايي ستونزو تاوده بحثونه او خبرې اترې. په ټولنه کې اساسي ستونزې او ننګونې څه دي او د حل لپاره یې له کومو لارو چارو استفاده کیدلی شي. په یادو مسایلو به په ژمن شننه کې د دولتي ادارو مسؤلینو، د چارو کارپوهانو، قومي مشرانو، دیني علمای کرامو او مدني فعالانو له لوري شننې او بحثونه ترسره شي. ژمن شننه د ټولنیز ستونزو اړوند د ژمن راډیو تلویزیون ځانګړې خپرونه. ژمن شننه. بیا هم ستړي مشه درنو اورېدونکو، ژمن راډیو ده او ژمن شننې خپرونه ده. موږ د دې خپرونې لپاره د کار ټولنیزو چارو ریاست سره هم په تماس کې وو، خو د ځینې بوختیاوو له امله دوی ونه شوی کولی چې زموږ سره په دې خپرونه کې برخه واخلي. که څه هم موږ ته یې ډاډ راکړی، خو بیا هم هغه د دوی شاید د دوی د اداري کارونو یا نور مصرفیتونو له امله دوی زموږ دغه خپرونو ته حاضر نه شو. بیا هم یادونه کوو چې زموږ سره د نن خپرونه میلمانه د ځوانانو له جملې څخه شاهد الله شاهد یا شاهد او ترڅنګ مطیع الله خاطر دی. شاهد صاحب، تاسو ته پوښتنه راځي کېږي ځوانانو په کومه سطحه له بیکارۍ متاثر او زیانمن شوي تر په اوسني حالت کې که دا راته ووایئ؟ بیکاري خو چې دا خپله که ووایم ناروغي ده. هغه کسان چې غواړي له ناروغۍ ځان ساتلی وي، ناروغۍ باندې نه وي اخته شوي په دغه ناروغۍ، هغوی ځانونه ساتلی دي، هغوی ځان لپاره کاري کار پیدا کړی دی، خپله مصروف دي، د ورځې راځي، ځینې د شپې مثلا کار کوي مصروفي، ځینې د ورځې مصروفي، یو څو عواید لاسته راوړي، خپل ضرورتونه پرې رفع کوي. مګر هغه کسان چې دوی دغه ناروغۍ څخه ځان نه دی ساتلی، په دغه ناروغۍ به ککړ وي. که چېرته یو څوک بیکاره شي، د ده ژوند به ستړی وي، ژوند به یې تنګ وي، او ژوند به هغه کچه خوند نه ورکوي. که یو څوک چې مصروف وي د ژوند نه خوند اخلي، عواید لاسته راوړي، سالم مصروفیت لري، د هغې په نسبت به دغه کس ډېر ځورېږي. حتی تر دې چې د ده لوی لامل به خپله دی وي د ټولو کارونو، مګر د ده د دغه بیکارۍ د وجې کورنۍ به زیان ویني، خپله دی به زیان ویني، ټولنه به زیان ویني.
نو په بیکاري چې دا که ووایو تر ټولو سخته ده په ژوند کې که یو څوک بیکاره وي او بیا ژوند مخکې وړي نو دغه څخه موږ بیا هم دغه پیغام دی چې ځوانان د بیکارۍ څخه ځانونه وساتي ځانونه دې نه بیکاره کوي ځان دپاره د سالم مصروفیت پیدا کړي د ځان ټولنې او هیواد لپاره د کار وکړي دوی دغه انرژي چې کومه انرژي ده دغه د په لټۍ نه تېروي ځانونه دې مصروف کړي بیکاري د دوی د ټولو پرمختګونو تاسو وړاندې یادونه وکړه چې دلته مصروفیت د ځان لپاره که څه هم ډېری ځوانان دي چې هغې سره موږ تماسونه نیولي دي هغې سره موږ خبرې کړي دي هغوی وایي چې موږ هره لار دلته لټولې ده خو بیا هم زموږ لپاره د کار فرصت نه برابرېږي او موږ هغه ډول کار چې ورځنۍ چاره موږ پرې په عادي ډول سرته یوسو یا خپله کورنۍ اړتیاو پوره کړو هغې ته موږ نه کېږي او تر څنګ د بیکارۍ مخنیوي لپاره ټولنیز مسؤلیتونه څه کېدای شي که د دواړه راته ووایي ګوره که چېرته د یو ځوان وایي چې هیڅ نه کېږي ناهیلي هیڅکله په ژوند کې په کار نه ده زما مشوره دوی ته دا ده ناهیلي کېږئ مه لکه څه ډول چې تاسو ځانونه تر یو بریده ستړي کړي دي نور هم ځانونه ستړي کوئ خو هیڅکله تسلیمېږئ مه په دې برخه کې چې دې پر ځای چې موږ منفي خبره کوو ولې مثبته خبره نه کوو زموږ ټولنه کې دا رواج ګرځېدلی دی چې ورته وایي دا کار نه کېږي ولې نه کېږي هېڅ داسې کار دغه په دنیا کې نه وي په ټولنه کې نه وي چې ناممکن وي که څوک وغواړي په صحیح معنا سره ځان ستړی کړي بیا کېږي مګر داسې هم نه کېږي چې زه ځمه کار د 8 ګنټې کوم د 6 ګنټې کار کوم او زه دلته عواید په کومه کچه غواړم زه داسې عواید غواړم چې هغه د څلوریو ساعتو وي یا مثلا په یو ورځ غواړم چې خان شمه موږ او تاسو کې یو متل دی چې په یو ټاک باندې شولې نه سپینېږي که خیر دی که نن ته کمې پیسې ګټې سبا ته به دغه زیاتېږي کاروبار کې تجارت کې په بل بخش کې که چېرته ته په صحیح معنا سره ځان وروزې په هغه که په مسلک کې وي یا د زده کړو په نګاه نه په یو مسلک کې وي که نه یا ژورنالیست شي یا ډاکټر شي یا انجینر شي ستا لپاره کاري فرصتونه خدای ډېر پیدا کېږي هغه کسان موږ تاسې په ټولنه کې ګورو چا چې استعداد ښودلی دی چا چې وړتیا ښودلې ده چا چې کار کړی دی هغوی ولې نه بیکاره کېږي هغوی ځانونه رسولي دي هغوی ځانونه ستړي کړي دي هغوی په ډېر څه کمو نڅیزه امکاناتو باندې بسنه کړې ده نن دغه ځای ته رسېدلي دي چې دوی عواید ښه دي اسانتیاوې برابرې دي که یو وخت دی په پښو ته د درس لپاره یا د کار لپاره نن دی بایسکله باندې ځي که بایسکله ته دی په موټرسایکل موټر حتی تر دې چې اوس دوی لپاره هغه کومه لیول چې په کار ده همغه اسانتیاوې زموږ او تاسې په ټولنه کې ځان لپاره برابرې کړي دي ولې هغوی کار کړی دی زه ځوانانو ته دا وایم چې منفي فکر مه ګرځوئ د دې پر ځای چې منفي خبرې وکړئ منفي فکر جوړ شي مثبت فکر جوړ کړئ خیر دی که زه مثلا تا ته یادونه وکړم که یو څوک په کور کښېني ته مثلا په کور کې ناست یې د ورځې 50 روپۍ د جیبه نه مصرفوي هغه کس زه ځمه زه د ورځې 50 روپۍ ګټم مصروف یم ستا دغه کار غوره شو که زما کار غوره شو خو زه د ورځې 500 نه ګټم 1000 روپۍ نه ګټم 50 ګټم خو ستا څخه زما کار بهتره دی ته 50 روپۍ د جیبه مصرفوي سبا لپاره دغه پیسې ته چې لرې دا خلاصېږي څه کوې زما ځوانانو ته دغه پیغام دی چې دوی باید خپل ځانونه مصروف کړي منفي فکر ونه لري په ډېرو کمو امکاناتو باندې بسنه وکړي که چېرته مونږ کمو باندې بسنه ونه کړو کمو باندې شکر ادا نه کړو د خدای رضا مونږ او تاسو سره نه وي بیا به هېڅکله مونږ او تاسې پرمختګ ونه شو کړی په دغه برخه کې مو ځوانانو ته هیله هم دا ده پیغام هم دا دی چې دوی باید تل مثبت فکر ولري کور ودان ډېره مننه مطیع الله خاطر کومې ټولنیزې ستونزې د بیکارۍ له امله رامنځته کېدونکې دي یا رامنځته کېږي که چیرې وګورو درمان صاحب ډېرې ستونزې دي بیکاري له امله په یو ټولنه کې رامنځته کېږي لکه نشهیي توکو ته مخه کول د ځوانانو غلا اختطاف داسې نور ډېر څه ستاسې د بیکاري له امله په ټولنه کې رامنځته کېږي او د یوې ټولنې تباهي سبب ګرځي همدا ځوانان دي چې که وغواړي ټولنه دوی جوړولی هم سي تباه کولی هم سي که موږ وایو چې ځوانان د یوې ټولنې د ملا تیر همدا ځوانان دي چې که وغواړي ټولنه جوړه کړي په خپلو لوستو باندې په خپل کوشش هڅه باندې په خپل زیار باندې دوی خولې توکي کار وکړي د دې وطن لپاره د خلکو لپاره ځان لپاره دوی کولی شي دا هېواد د نورو هېوادو زموږ بخصوص زموږ له همسایو سره سیال کړي حتی تر دوی په مخ شو او که ځوانان ونه غواړي دا هېواد پرمختګ هېڅکله نشي کولی ځکه دا هېواد ځوانانو ته ضرورت لري همدا ځوانان به یې جوړوي همدا ځوانان د کار قوه ده دوی باید دا هېواد جوړ کړي ډېره مننه خوشحاله اوسئ شهید صاحب بیا هم تاسو ته پوښتنه راجع کېږي د بیکارۍ مخنیوي لپاره څنګه غوره کاري فرصتونه ایجادېدلی شي
د بیکارۍ په برخه کې لکه د خبرې تکراري کېږم خو بیا هم ووایم د بیکارۍ د له منځه وړلو په برخه کې د کورنۍ مشر ته پکار ده چې د خپلې کورنۍ د غړو هغوی چې نارینه دي یا ښځینه چې عمرونه یې د کار کولو دي هغوی باید د هغو لپاره منظم سکیجول ولري، ښه تقسیم اوقات ولري. دوی داسې روزلي وي چې د دې پر ځای چې د ټولنې ته ستونزې پیښې کړي، د ټولنې د اوږو بار شي، باید ټولنې ته کار وکړي. لومړی کې د کورنۍ مشرانو ته پکار ده چې خپل بچیانو ته کاري فرصتونه پیدا کړي. دوی په هغه برخه کې چې استعداد لري، وړتیا لري، د هغې کار سره شوق لري، د شوق له مخې کوي، په هغې برخه کې وروزي، پانګونه پرې وکړي، مخته لاړ شي. هغې وروسته باید دوی دپاره کاري فرصتونه پیدا کړي. بل په ټولنه کې د کله چې مؤسسات دلته راځي د حکومت دغه مسؤلیت دی چې هغه مؤسساتو څخه وغواړي چې د داسې پروژې په تطبیق کړي چې هغه کې زموږ ځوانانو ته کاري فرصتونه ایجاد شي. هغه داسې پروژو غوښتنه ترې وکړي چې هغه اوږدمهاله وي. داسې کاري فرصتونه دوی باید په داسې بخشونو کې وروزي د مؤسساتو په واسطه چې هغه زموږ د هیواد لپاره په راتلونکو کالونو کې په درد وخوري. بل حکومت ته دا په چار ده چې څه ډول چې دوی بستونه اعلان ته سپاري باید تشکیل زیات شي، نورم زیات شي، ځوانانو ته کاري فرصتونه پیدا شي. د دوی دغه استعدادونه چې دوی روزل شوي دي، دوی خواري کړې ده، زده کړې کړي دي، دغو څخه ښه استفاده وشي. نو دغه برخه کې د ټولو مسؤلیت ته خپله ځوانانو ته دا پکار ده چې دوی د ناهیلي کېږي نه، تل باید مثبت فکر ولري. که په هر بحث کې په هر ځای کې وي، دوی باید په کمو امکاناتو باندې قناعت وکړي. داسې په یو وار نه کېږي چې دی په یو وار ځان نه خان جوړوي، نه، هېڅکله دا نه کېږي. خو ورو په ورو دغه کوم کسان چې نن شتمن شوي دي، کوم ځای ته رسېدلي دي، دغو ټولو دغه ستونزې ګاللې دي، ستونزې پرې تېرې شوي دي، یو ځای ته رسېدلي دي. دوی د یوازې په دې بسنه نه کوي چې بس موږ ته د حکومت کار پیدا کړي، نه، تاسو کار وکړئ، تاسو ځوانان. خصوصي سکتور ته دا پکار ده چې ځوانانو ته لازمې اسانتیاوې رامنځته کړي، دوی ته داسې کاري فرصتونه رامنځته کړي چې هم د دوی کار ترې اخیستی وي، هم د هېواد په ګټه وي، او هم دغه کورنیو ته یو څه پیسې لالې لاړې شي. نو په دې برخه کې د ټولو مسؤلیت دی، لکه څه ډول چې اوس ښه فرصت رامنځته شوی دی، ښه همغږي شتون لري د حکومت او د مؤسساتو ترمنځ، د خصوصي سکتور او حکومت ترمنځ، د عامو خلکو او حکومت ترمنځ. له دغه څخه باید ښه استفاده وشي. تاسو د خصوصي سکتور یادونه وکړه. خصوصي سکتور ونډه څومره اړینه ده په دې برخه کې؟ خصوصي سکتور ډېر اړینه ده، لکه څه ډول چې موږ ځوانان د ټولنې د ملا تیر شمارو، همدا ډول د ټولنې په پرمختګونو کې خصوصي سکتور هم یادولی شو. بغیر د خصوصي سکتوره زموږ او ستاسې د حکومت په ټوله نړۍ کې د حکومتونو چارې مخکې نشي تللی. خصوصي سکتور په دې برخه کې ډېر اړین دی. خصوصي سکتور پانګوال باید په دې برخه کې نور هم پانګونه وکړي. دوی لپاره یو ښه چاپېریال رامنځته شوی دی، لکه څه ډول چې امنیت ورته تامین شوی دی، د دوی لپاره نورې اسانتیاوې چې کومې اړینې دي د حکومت په چوکاټ کې رامنځته شوي دي. یا مثلا دوی غواړي چې دوی په زړه کې څه دي چې مثلا هغه ورته مخته شي، هغه هم کولی شي چې شریک کړي. نو دوی باید په دې برخه کې زیاته پانګونه وکړي. حکومت دوی ته خاص توجه ده، د دوی ملاتړ ته خاص پام کړی دی. همدغه خصوصي سکتور دی چې زموږ او ستاسې ښارونه آباد دي، ژوند روان دی. نو د دوی ته پکار ده چې په عام ولس سره لکه څه ډول چې همکار پاتې شوي دي، همکار پاتې شي. خاطر صاحب، شهید صاحب هم د ځوانانو د بیکارۍ د مخنیوي لپاره ځینې نظرونه وړاندې کړل. ستاسو نظر څه دی په دې برخه کې د ځوانانو لپاره د کاري بوختیا یا د بیکارۍ د منځه وړلو لپاره یو ځوان باید څه وکړي؟ اول خو شهید صاحب وویل چې که کوم موسسې راځي دلته باید حکومت سره په همغږي داسې برنامه مخته یوسي چې ځوانانو ته کاري فرصتونه پکې برابر شي. دا ډېر مثبت ټکی دی. دې ته باید موږ وګورو که هره موسسه راځي هغه باید ځوانانو ته حتما د ځوانان باید د ټولنه مفتخو رامخته نه کړي، وایي اصطلاح موږ لرو. ځوانان باید کار وکړي، دوی ته کار بدل کړي، که هغه څومره پیسې یا څه ورکوي دوی ته باید د کار بدل کې ورکړي، مفت نه. او بل زما په نظر خصوصي سکتور ونډه ډېره ده په دې کې. زموږ ملي تجاران کولی شي دلته فابریکې، کارخانې جوړې کړي، ځوانانو ته کاري فرصتونه برابر کړي. او بل ځوانان په خپل هم کولی شي اوس یې وخت د دې هېواد د آبادولو چې دوی په خپله یو څه وکړي د دې هېواد لپاره، د ځان لپاره چې یو څه جوړ کړي. ښه، ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. یو ځوان که چېرته بیکاره وي او د هغې لپاره د بل ځوان مسؤلیت څه دی؟ هغه ځوان چې هغه کاري بوختیا ولري یا تاسو یادونه وکړه چې یو کاروبار ولري، د هغې لپاره څه کول پکار دي چې دغه د بیکاره ځوان لاسنیوی په کومه ډول وکړي؟ اول خو که دو سره د کاري فرصتونو هغه په اصطلاح خالي بستونه کوي ورسره
دوی کولی شي د خپل ملګري ته یا یو دوست ته کار پیدا کړي. که په کلو کې د ښارو ځوانان کولی شي دوی ته فرصتونه برابر کړي، یا که یو ځای کار لري دوی کولی شي بل ملګری راولي، بل څوک چې راسه کار وکړه، که پیسې حتی که بیخي وینم پیسې تر دې ښه دی چې بیکاره پاتې شو. بهتره دا ده چې کار وکړي، که چیرې دوی ته معاش ورکول کېږي که نه ورکول کېږي، حتی که عاید په ډېره کمه کچه وي. مخکې شاید صاحب هم اشاره وکړه چې که 50 روپۍ بهتره ده تر دې چې بیکاره پاتې شو. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. وروستۍ پوښتنه به شاید صاحب له تاسو کېږي، د بیکارۍ مخنیوي لپاره لنډمهاله او اوږدمهاله پروګرامونه څه کیدلی شي؟ د بیکارۍ د مخنیوي په برخه کې لکه څه ډول چې مؤسساتو دلته کار کړی دی، که دوی ځینې برنامې وکتل شي په تېر کې به داسې برنامې تطبیق کېدې چې یو څوک به راتلل، یو څه لکه خاطر صاحب چې یادونه وکړه، یو څه به یې چې ورکول همغه به بس په همغه باندې اموخته شول خلک. خو کله چې حکومت ښې طرحې جوړې کړې، منظمې طرحې جوړې کړې، مؤسساتو سره یې ناستې ولرلې، داسې یو ماحول یې رامنځته کړو چې همغه لنډمهاله فرصتونه چې وای په یو څه په اوږدمهاله بدل کړه. تاسو یې مثال ښودلی شئ؟ ولې نه دوی دپاره مثلا که چېرته د دوی لپاره د یو څه مرسته کېده، خوراکي توکي ورکول کېدل، هغه د کار په مقابل کې ورکړل شول. دوی سره دا احساس پیدا شو چې موږ څوک یو، څه کوی شو. دغه خوست کې چې ځینې نیالګي کېنول شول، ګوړي ووهل شول، سړکونه جوړ شول، کوڅې پخې شوې، دا همدغو ځوانانو په مټو وشول. دغو ځوانانو په مټو هلته وشول کله چې حکومت د دغو لپاره ښه طرحه جوړه کړه، مؤسساتو سره ښې اړیکې ولرلې. په تېر کې دغه برنامې به تطبیق کېدې، خو ولې هغه به داسې وي چې موقتي به وي، تاثیرات به یې په هغه کچه نه وو لکه څه ډول چې موږ تمه کېده. خو اوس چې دلته د مؤسساتو سره ښې اړیکې پالل شوي دي، هغوی سره طرحې شریکې شوي دي، هغوی بیا دا طرحې تطبیق کړي دي چې دغلته ځوانانو ته دا فکر ورکړو. لکه تاسو چې وړاندې یادونه وکړئ، ځینې کسان مثلا وایي چې دا نشي کېدی. همدغو پروګرامونو څخه دغسې ځوانان وروزلی شوه، فکر یې واخیسته چې نه زه کار کوی شم. دغه کوڅه چې پرون خامه وه، خټې پکې وې، خاورې خځلې پکې وې، زما له برکته نن دغه ده چې کانکریټ شوې ده، پخه شوې ده، جوړه شوې ده. که چېرته ده دغه کار وکړو، یو څو پیسې هم لاسته راوړي، دغه فکر هم جوړ شو، همغه ځوان که وکتل شي نن یې په بل ځای کې کار ځان لپاره پیدا کړی، کار یې کړی دی، که هغلته یې کار نه دی کړی، خپله ځمکه کې کار کړی دی، خو د آبادۍ د پرمختګ لپاره یې خولې توی کړي دي. نو په دا ډول پروګرامونه که لنډمهاله وي، د حکومت د مشرانو لخوا، د اړوندو ادارو لخوا چې دغو لپاره منظمې طرحې جوړېږي، لنډمهاله په اوږدمهاله بدلېږي او اوږدمهاله طرحې پلانونه دوی په ښه شکل سره جوړولی شي او دغه ستونزه هوارېږي. تاسو شاید صاحب وړاندې یادونه کړې وه چې ځینې کسان دي هغه باید یو کسب له ځانه سره زده کړي. که څه هم زموږ تاسو افغاني ټولنه بیا په تېره پښتني لرو پرتو اطرافي سیمو کې ډېری ځوانان بې تعلیمه دي، د هغوی لپاره د کاري بوختیا لپاره باید کومې لارې چارې ولټول شي؟ لکه څه ډول چې وړاندې خاطر صاحب یادونه وکړه، د کار او ټولنیزو چارو ریاست چې دغه مسؤلیت دی تر ډېرې په لرو پرتو سیمو کې حرفوي زده کړو پروګرامونه دایر کړي دي. په لرو پرتو ولسوالیو کې موږ دغه شاید حال یوسپیره ولسوالۍ کې په دې وروستیو کې 1500 شاوخوا په ممکن په کار بوخت دي، یا دوی ته سرټیفیکټونه ورکړل شول، وروزلی شول. دوی ته په کمپیوټر په برخه کې زده کړې ورکړل شوې، د انګلیسي په برخه، د البته د موبایل جوړونې په برخه کې، د موټرسایکلونو جوړونې په برخه کې زده کړې ورکړل شوې. په دغه برخه کې په لرو پرتو سیمو کې دا هغه څه دي چې موږ یې مثالونه راوړی شو. مګر که چېرته موږ او تاسو ووایو چې لرو سیمو کې دغه برخه کې نور هم اړتیا ده، نور هم باید دوی ته کار وشي. مثلا په سلګونه ځوانان روزلی کېږي، په دې وروستیو کې دوی تقریبا شاوخوا 3000 کسان دغه برخه کې دوی ته کاري فرصتونه برابر کړي وو، مصروف یې ساتلي وو، وروزلی شو. هغوی اوس په ټولنه کې که دغه 3000 کسان کار کوي، دوی سره یو کس مصروف شي، دا په 2 چنده بدلېږي. نو په لرو پرتو سیمو ته حکومت خاص پام کړی دی، حکومت مسؤلین اوس په دې پوه شوي دي چې لرو پرتو سیمو ته په تېر کې کار نه دی شوی، خاص په توجه ورته لري. موږ د دوی څخه په دې برخه کې منندوی یو، خو له څه ډول چې دوی کار کړی دی، کار روان دی، دا کافي نه دی، نور هم باید کار وکړي تر څو زموږ هغه لرې پرتې سیمې، هغه لرې پراته کلي، کورونه چې هلته ځوانان شتون لري، د هغوی لپاره د زده کړو په برخه کې، حرفوي زده کړو په برخه کې عموم کې باید دوی هغو سیمو ته خاص پام وکړي او دغه برخه کې زموږ هیلې توقع شته دي. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. مطیع الله خاطر او ترڅنګ شاهد صاحب، تاسو دواړه نه ډېره مننه کور ودان چې زموږ سره په خپرونه کې مو برخه واخیسته. د ژمن راډیو د ژمن شننه درنو اورېدونکو، خپرونه مو په همدې ځای پای ته رسېږي. دغه خپرونه د یونسکو په ملاتړ ترسره کېږي او د خپرونې نن موضوع مو
بیکاري او د ځوانانو بیکاري او پر ټولنه یې اغیز چې په حل لارو ستونزې او ترڅنګ یې په راتلونکي کې د دې لپاره په پلانونو خبرې وشوې. زموږ نور خپرونه دوام لري. زموږ سره پاتې شئ. ډېره مننه. ژمن شننه په مختلفو ټولنیزو، اقتصادي، کلتوري او روغتیايي ستونزو تاوده بحثونه او خبرې اترې. په ټولنه کې اساسي ستونزې او ننګونې څه دي او د حل لپاره یې له کومو لارو چارو استفاده کیدلی شي. په یادو مسایلو به په ژمن شننه کې د دولتي ادارو مسؤلینو، د چارو کارپوهانو، قومي مشرانو، دیني علماء کرامو او مدني فعالانو له لوري شننې او بحثونه ترسره شي. ژمن شننه د ټولنیز ستونزو اړوند د ژمن راډیو تلویزیون ځانګړې خپرونه. ژمن شننه